تراویح ستا پلار بم په قرآن کې تراویح ونه ښیي او په حدیثو کې به یې ونه ښایي چې پلار دې راپاڅي مړ او نیکه دې راپاڅي مړ و امام بخاری راپاڅوي مسلم راپاڅوي او وی که مړی را پورته کین ولی مړی پورته کول منی څه دی معتزلی دی خالص خپل مولیان مني کله به درته وایي چې پلاني کتاب لیکلي خو مولایان دي ما ته د الله او د رسول په کتاب کې وخت چې عالم نه مني او تا ته یو سړی وي چې دا قرآن کریم د الله کتاب دی په دې دلیل ووایه دا تا چې دا دومره غټ غټ بریتونه پریښي دي لکه د خره د لکۍ دا کوم کتاب کې دي دا قرآن کریم کې آیت ووایه مسلم شریف کې دا نمبر 100 باندې دی رقم نمبر 100 او مسند احمد کې 1390 باندې ذکر دی وی دا حدیث کې راغلی دا حدیث کې راغلی دی ولې دا د علما او اقوال نه دي دا حدیث ته ټول دی علما وایي اوس یو سړی راوتلی دی که نه تش نوم منیر شاکر ورته وایي اغار وخت وی تراوی والله که ومنم قسم پا اللہ وی که زه تراوی ومنم دا اللہ پا کتاب کے قرآن کریم کے وی تراو لفظ نشتا او وی قسم دے که دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیثو کی نوی واللہ کہے وی چمڑی راجوندی کے امام بخاری رحمہ اللہ امام مسلم رحمہ اللہ او دا محدثین مڑی را پورتا کے نو واللہ کے اومنم نو دا قمقلتو بے انتہا قمقلان خو خلقی خدا بعد سڑے چھ دے دا دنیا نا زانو باسی دے معتزلی دے او وی که مڑی را پورتا کین ولی مڑی پورتا کول منی سو که امام بخاری سے براجوندے کی تانتا وی او امام مسلم رحمہ اللہ راجوندے کی نو واللہ کے امانم ولی د مړو ژوند کېدل منی سو یو ځل چې سړی مړ شي او بیا په دعا باندې په کرامت یا په معجزې څوک دوباره دنیا ته ژوندی راځي دا منی د دروغجن سړي به په خبرو کې تناقض ښه اولنۍ خبره به د رستنیو خبرو سره پټه کوي مولوی صاحب دا قسمونه ولی کئی دا قسمونه ذکر کئی چه دا دا دین نا منکران دی سنگ دا دین نا منکران دی دا دا دین نا دا سی منکران دی چه مولوی صاحب دا اللہ جل جلالہو نا غیر پخکاربانی سمر علماء سمر محدثین سمر ائمہ سمر صحابہ کرام چی تیر شوی دی نو دانمانی دا دین منگتا دی علماء راوستلے دے دا قرآن کریم چی دا اللہ کتاب دے دا راتا چاویلی دی دا دی علماء راتا ویلی دی کنا چی عالم نمانی او تا تے او سڑیوی چی دا قرآن کریم دا اللہ کتاب دے پا دی دلیل ہوا آیا درتا چاویلی دی تک دلیل پیش کیں ذالک الکتاب لا ریب فی ناول خدا دلیل کا کنا دا قرآن کریم منل دا حدیث و منل دا پست منل دا علماء
او د اولیاء د تابعین او د صحابه د ائمه او د مجتهدین ندی ها اول باغه منی بیا به قرآن منی اول باغوی منی بیا به حدیث منی دا دین درته چا را رسوله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه چې د دار فنا نه دار بقا ته رحلت وکړ دا هغه چې کومې خبرې دي هغه صحابو ته نه دي کړي بیا موږ او تاسو خو صحابه نه یو چې رسول الله مبارک نه مو براه راست اورېدلي صحابه او تابعینو ته کړي تابعینو تبع تابعینو ته کړي دا سلسله وار سلسله را روانه ده اوس چې دا لاندې خلک ته ټول نه مانی نو دین کم ځای نه وی دماغ هم کار کوي دین کم ځای نه وی نو اصل کې نه ته د قرآن کریم منون کې او نه منون کې دا حدیث وي مسلمان نه تا اصل کې هندو دا زمنګ ملګری چې دی کلیپونه اور پسې وکړو او ما تم خلک کوئی یو کلیپو که پتراو ما هندو ته وکم دا په خوله وایي چې زه قرآن کریم منم ها د قرآن کریم د منلو د پاره موقوف علیه دا د علماء منل دي دا د مجتهدینو منل دي دا سلسله چې کومه د دین را روانه د مونږ او تاسو ته الله په خپل پیغمبر قرآن نازل کړي منئ دا قرآن عمدہ کتاب دی په دې دلیل وایا بغیر د عالم نه به وي بغیر د محدث نه به وي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دین دی امت ته خودلې ده کنه احادیث تا کنه په دې دلیل وایا چې احادیث تا خود عالم کتاب برا پورته کې کنه احادیث زکشت چې امام بخاری سے ویلي دي احادیث زکشت چې امام مسلم رحمه الله ویلي دي احادیث زکشت چې امام بیهقی رحمه الله ویلي دي نو چې یو سړی امام مسلم او امام بخاری نه مانی نو احادیث پکې مانی یو سړی د امام بخاری سے استاد نه مانی نو چې استاد نه مانی نو دا پورته سلسله خوې په استاد پورې را رسیدلې ده کنه دا حدیث خو درته د امام بخاری سے استاد ویلې ده چې دا حدیث ته نو چې تاغه نه مانی نو حدیث ته پرې خو کنه د قرآن کریم اثبات چې قرآن د الله کتاب ده مولوی صاحب دا په حدیث کې راغلی دي او حدیث چې دا د رسول الله مبارک خبره ده دا د علماء په اقوالو ثابت ده د مجتهدین په اقوالو ثابت ده دا د امام بخاری رحمه الله د امام مسلم رحمه الله دا محدثین چې ته نه مانی احادیث هم نه مانی احادیث چې نه مانی قرآن کریم نه مانی نو چې یو سړی د قرآن منکری او چې ښکارا وایي زه د قرآن منون کې او یو سړی د احادیث منکری او هغه ته دلایل په تراو وې نو دا صحیح دي دا غلط دی دنه څه غواړي دنه خو حیا فوت ته اضافاتک الحیاء فافعل ما شئت او بیا سوئی وی د تراویح لفظ با په حدیث کې ونخه دا به یو عالم ویلی او د عالم خبره منل صحیح نه دي او ته څه شی ته چې دې نیټ ته ناستې او ته خلکو ته خبرې کې ته عالم یې که خرکارې ته څه شی ته چې دې نیټ ته ناستې او شکل او شبهه د قاتلانو جوړه کړې ده او غټ بریتونه دي پریخي دي او پکول ته چې اوس مې شراب وسکل او راغلم د علماء خبره خو منل صحیح نه دي خو ته څه شی ته خرکاري
ته شرابی، ته قاتلی، ته زناکاری، ته بدکاری، ته هندوی، ته سیکی، ته څه شی چې موږ ته بیان کې د علماو خبره منل خو صحیح نه ده. نو خو تم عالم کنه دا ته چې خلکو ته خبرې کې نو ته ځان ته څه شی وې که عالم نو خبره منل دې صحیح نه ده. زه دې ټولو ملګرو ته وایم د خبرې به نه اورئ ځکه هم دی وایي چې د عالم به نه منې کنه او که دا خرکار یا هندوی نو فیصله بیا په تاسو ده چې د خرکار او د بدکار او د هندو خبره منل صحیح کنه. دا خو ټول خلک وایي چې صحیح نه ده. زموږ دا ملګري خو خلک دي او حدیثونه او کتابونه ورته راغلي وګوره دې کتاب کې راغلي دې کتاب کې راغلي دې کې دا ته چاته وې دا سړی خو د دې خبرو د دې دله هغه وایي علماو خبره منل نشته محدثین نه منم. هغه وایي څومره احادیث چې دي وایي دا ټول منګړت دي. یو ځای کې ویلي دي وی صرف دو دي که درې احادیث صحیح دي دا باقي احاد دي دا ټول ظني دي او قابل قبول نه دي. نو چې یا لکه هغه احادیث نه مني او ته ورته کتابونه د احادیثو پیش کوې دا صحیح ده؟ دا خو صحیح نه ده. پوهېږي دته به په دلایلو کې د هندوانو کتاب ښی او یا به د خره هغه توبره ورته ښی چې خرکاره ده وګوره دا مني اوس دله څوک دلایل وایي هغه عمل مولوي صاحب دا غصه مې ځکه وکړه هغه عمل چې د صحابه کرامو د طرف وخت نه را روان دی هغه عمل د تابعینو د وخت نه را روان دی هغه عمل چې د تبع تابعینو د وخت نه را روان دی تر نن ورځې پورې د دې خرکوسې بلخي نه مخکې هیڅ چا ته انکار نه دی کړی تر اوسه پورې چا انکار نه دی کړی. دا دومره امت چې په یو شي روان دی هغه مجتهدین علما تابعین صحابه کرام هغه په یو عمل را روان دي اتفاقا تر اوسه پورې او ته ویې زه نه منم والله کې څوک راته وښایي او ځان سره مشین او انپوري ښیي چې بس راشئ او دته ته دلایل وې دا د یهودو سازش دی او دا د یهودو فتنه ده. الله دې مونږ او تاسو د دې فتنو نه بچ کړي. هغه سړی چې نه شکل د مولا دی نه حلیه د مولا ده نه کردار د مولا دی هغه لوی مفسد او هغه لوی گمراه او لوی فتنه هغه را پیدا ده او دا ښایسته علما مشایخ دا پاک خلق هغوی پسې خبرې کوي او بدماشیانې کوي هلکه دا دین دی ته وایي ته چې د علماو نه منې او ته د خلکو نه منې تا ګیره شته که نه ته دا ګیره ما ته قرآن کریم کې وښایه کم ځای کې راغلی دي چې ګیره به دومره پرېږدي که دې وښودو صحیح ده که دې ونه ښودو سبا چې کله کړي دي دا حدیث کې راغلی ده که نه او حدیث درته علما او مجتهدینو نه دی ویلی تا چې دا واده کړی دی او ښځه دې کړې ده تا ته عالم نکاح نه وتړلې نو ته چې علما نه منې اوس ستا خو نکاح نه ده شوې ته خو زنا کې لګیا یې ستا چې کوم بچي دی ټول ولد زنا دي دا تا چې دا دومره غټ غټ بریتونه پریښي دي لکه د خره د لکۍ دا کوم کتاب کې دي دا قرآن کریم کې آیت ووایا د عالم حلیه به هم په دین برابر ای دا په کل چې د په سر کړی دا کوم آیت کې راغلی دی دا ته چې دی سپیکر ته ناست دا کوم آیت کې راغلی دی دا ستا ټولې خبرې په قرآن کې راغلی دي او زمونږ اعمال په قرآن کې نه دي راغلي دا به ته د علماو منې دا به ته د مجتهدینو منې دا به د صحاباو منې دا به د تابعینو منې نو ته به د حدیثو منونکی
او چې حدیث ته اومنه ته به د قرآن کریم منون کې او چې حدیث نه مني نه مولوي صاحب د قرآن کریم منون کې نه د خلکو د دوکې د پاره خلکو ته قرآن خای چې هغه سړي چې په قرآن کې دی ته پې پوهېږې نه تا هغه تعارض چې د قرآن کریم د آیاتونو او د حدیثو په منځ کې معلومیږي هغه پاکو مجتهدین او علماو هغه تعارض ختم کړی دی په علم سره او هغې نه خو ته لغړې ته په ظاهر روانې نو بس خلکو ته شک اچولی او خلکو ته چیلنج ورکړی څوک به تراویح چا ته ښی که نه ده داسې یو سړی چې حدیث مني حدیث به ورته ښی یو سړی چې قرآن کریم مني نو قرآن به ورته ښی چې یو سړی دین مني نو دین به ورته ښی داسې خو د بازار نخره را روان کا او هغه ته دلایل وایي پیږي هغه یې نه مني دقه مثال د دم دی زه داسې وایم هغه علما هغه پاک خلک ټوله شپه به الله ته ولاړو ژړل به او دا دومره کتابونه لیکلي دي شپه او ورځې په دې دین کې صرف کړې ده 10 جلد او 40 جلد تفسیر یې لیکلی دی او د فقه کتابونه استنباط یې کړی 3 لاک او 4 لاک احادیث ورته یاد دي زندگی داسې تیره کړې ده چې په دې ټوله زندګۍ کې د عیب نه ځان بچ کړی دی امام بخاری رحمه الله د علم سفر ته وته او مور ورته روپۍ ورکړې وې او د قمیص شاته دې ځای کې ورته ګنډلې وې او دلته ورته جب جوړ کړی کشتۍ کې سور دی غل ورسره روپۍ لیدلې دي غل راپورته شه وایي ما نه چا روپۍ پټې کړې او دومره دي دی پوه شي چې روپۍ خو یې لیدلې دي اوس که تالاشي والي او دا روپۍ ما نه وباسي نو خو په ما باندې به د غلا تهمت ولګېږي نو د رسول الله مبارک احادیث به رانه څوک نه زده کوي نو مولوي صاحب هغه روپۍ راپورته کړې او دریاب کې وغورځولې غل چې تالاشي د ټولو نه واغسته روپۍ خو نه وي کله چې د کشتۍ نه کوز شو روان شو غل ورته وایي صاحبه روپۍ خو در سره وې او ستا روپۍ وې څه دې کړې وې دریاب کې مې وغورځولې وی ولې وې زه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم احادیث د کومه نو نه غواړم چې په ما باندې د دروغو تهمت ولګېږي دومره پاک خلک وو دا دومره قدردان او د الله نه ډارېدونکي وو او تور پسې خبرې کې دا زه نه منم د یو محدث تاریخ چې وګورې دا مازغه به د هغه په تقوا باندې وخورېږي چې څومره تقوادار او پرهیزګار او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا حدیثو د زده کړې کې څومره احتیاط کړی امام بخاری رحمه الله ته چا ووی وی دلته یو محدث ته حدیث ورته یاد دي دی ورپسې ورغی حدیث پکې زده کړ هغه محدث یو اس ساتلی نو اس ته لمن داسې تشه لمنه داسې وخوځوله او کوره کوره یې ورته وکړه اس راغی په چلې ونیوه دی ترېنه واپس شوی ولې وی تا د اس سره دوکه وکړه زه هغه چا نه حدیث نه یادوم چې حیواناتو سره هم دوکه کوي هغه دار چا نه حدیث زده کړي دي دومره احتیاط یې کړی یو محدث ته ورغی چا ورته وي د سره ډېر احادیث ورته یاد دي هغه قبلې طرف ته لاړې توکړې دی ترېنه واپس شو وی چې څوک قبلې طرف ته لاړې توکئ د هغه نه احادیث نه زده کومه هغوی په د حد رسول الله مبارک د خبرو سره دومره قدر و دې محدثینو دومره خواري کړې ده او تا ته احادیث د کړي دي او راوړي دي او ته وې زه نه منم والله کې ومنم ته یې څوک چې نه مني ټول امت یو طرف ته دی او ته بل طرف ته او ته وې زه والله کې ومنم
نو ما ته خلک وی چې د تراو دلیل وای مې چاته وې دې ته دلیل وې مفتی گوهر صاحب ورته خد دلایل ویلي خو چاته ویلي دي دلایل به دوی ته نه وې دوی ته به د خرکت خې دوی ته مولوی سے پړی خې دوی ته به واخه خې واخه ورته خې دا اول دلیل لکه چې غوې کنه کته ورته خای او ته دا دویم دلیل پړی ورته خای او ته دا دریم دلیل اخر ورته خای او ته دا سلورم دلیل خاشنه ورته خای او ته دا پنځم دلیل سټي ورته خای او ته دا اوم دلیل ته د سړی زوی دومره امت ته وګوره دومره محدثین دا علما دا کتابونه دا پزان باندې شپه ورځ یو کړی وه ته د هغې ټولو نه انکار کوې نو انکار د تراو نه ځکه کوي چې انکار د قرآن کریم نه کوي ګوره هلته یې داسې قاعده مخکې ویلې ده قاعده یې دا ده چې زه د علماو نه منم او احادیث ټول ژوندي دي قابل د قبول نه دي نو چې قابل د قبول احادیث نه دي نو دته حدیث څنګه وی وی د درې حدیثونه بس ایله به برابرېږي او نور نشته او خپله یې وایي وی دا حدیث کې راغلی دا حدیث کې راغلی دي ولې دا د علماو اقوال نه دي دا حدیث ته ټول دی علماو ویلي دا ویرس چې دي د غیر مقلدین دي غیر مقلدین وی تقلید شرک دی مقلدین چې دي مشرکان دي نو هغوی لږ هوښیار دي ظاهرا یې داسې اعلان نه دی کړی او دا پکې اعلی درجې والا حمار دی نو د اعلان وکړو زه خلکو ته وایم چې داسې وخت به راځي یا به زه مړ یم یا به ژوندی یم داسې وخت را روان دی چې خلک به د اسلام په جامه کې د اسلام نه انکار کوي او هغه دی پیدا شو که پیدا نه شو همدا کار یې کو که نه نو دا دلایل دي ښه نو تراویح شته ورته دا دی پړی تراویح شته دا دی واښه تراویح شته دا دی چې دی خاشنه تراویح شته دا دی اخور تراویح شته دا دی کټه ته خو دا منې که نه ته حدیث نه منې نو دلایل به دوی ته دا وی ښه دې خلکو سره به دلایل نه وی پرېږده چې لګیایي الله مو د دوی د فتنو نه بچ کړي او الله دې دا عوام ملګري دا نیکان خلک چې رمضان المبارک راشي جمعات ته راځي تلاوت کوي او منځونه کوي د دم یو کلیپ اورېدو وي مونځ د سره ویلې نیکي نه ده مختصر مونځ نه مني تلاوت نه مني دته څه شي دلیل وی دا نیکان خلک دا عوام ملګري چې روژه مبارک راشي د قرآن کریم تلاوت کوي صدقات ورکوي تراویح کوي 60 رکعاته چې خدایه موږ به معاف کړي او ټوله شپه الله ته ولاړي ختم کوي دا دینداره د الله نه ډارېدونکي خلک د دوی په دې زړونو کې دا انسي شیطانان شکونه اچوي نو هغه ځوانان چې نو عمر دي او خالی و ذهن دی ذهن خالی دی داغوی او دین سره محبت او مینه کمه ده نو د دې بیکارو خلکو په دې خبرو باندې داغوی په دماغو کې کار کیږي نو خلکو خاصم د دین سره کمې ده او چې د خبرې واوري وی نه کو تراوی وی مفتی صاحب ویلی دي پیږي وی مفتی صاحب ویلی دي چې تراوی نشته نو زه د عوام ورونو ته وایم ګوره خیال کوئ دا دومره لویه فتنه نه ده د دې نه به نورې فتنې وګورئ الله مو دې وساتي دجال به راځي او د قیامت علامې دي که نه د خو د خدایۍ دعوه نه ده کړې خو کیدی شي وکړي نو خو دجال چې دی هغه به د خدایۍ دعوه کړي ښه عوامو چې غلط نه شئ اب خلکو ته وایي زه اله یم زه خدای یم خلک به ورته څنګه خدای ویله د خدای څه کاري وی باران کوي اسمان ته به ووایي وکړه پې باران اسمان نه به پې باران شروع شي دغه لویه فتنه ده ګوره دې ته دلیل وایي ځمکې ته وایي بوټي زرغون کا به زرغون کی یو سړی به ورته وایي ته خدای یا
څنګه خدای د خدای څه کاري مړي ژوندي کول وی زما پلار او مور او ورونه ژوندي که اب ورته ژوندي کی شیطانان به د هغوی په شکل کې راوړي څوک چې د دجال خبره نه مني اسمان ته به وایي باران پې ونه کې ځمکې ته به وایي چې بوټی زرغون نه کړي دو پټي به یو به د دجالي او یو به د محمدي د محمدي پټی به وچ کړه سي باران به پې نه کېږي د دجالي پټی به چې دی دا ښایسته بوټي کوي او باران به پې کېږي داسې خطرناکې فتنې را روانې دي مسلمان به دومره وږی مولوي صاحب پاڼې به خوري پاڼې او کافر به مزو کی نو هغه د دجال فتنې ته به څه ټینګ شو چې د شاکر فتنې ته نه ټینګېږو نو دا به فتنې یو په بل داسې ګوره خو تاسو به خپل تاریخ ته ګورئ دا علما دا بزرگان دا دین چې موږ ته کوم سلسله وار را روان دی نو په دې باندې به عمل کوو ښه